کې ده دا د امام په باره کې ده سفیان رضی الله تعالی عنہ چې دا حدیث په ابو داود کې ذکر کړی دی ورپسې په دې حدیث کې ورپسې ابو داود کې لیکلي دا حدیث شریف کې اخر کې لیکلي هاذا فی من صلى وحده صراحتاً په لیکلي دا د هغه چا په باره کې دا حدیث راغلی چې یوازې مونږ کوي دنه ما تاسو کړو چې په دې کې ماته د خلف الامام لفظ راوخره دویم دا چې په دې حدیث کې خدا شي نه دی راغلی چې لا رکعت الا بفاتحه الكتاب لا صلاه راغلی دریم دا چې تا ویل چې په دې ماشومان هم کویږي چې سکوت او لوستل که څوک نه پوهېږي هغه نه پوهېږي ویډیو خو به انشاءالله چې ټول مسلمانان وګوري چې سکوت چپ کېدل او لوستل په دې کې منافات شته که نشته او دی وایي چې مفهوم مخالف یې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې نه پوهېدو یا ابو هریره رضی الله عنه په دې باندې نه پوهېدو معاذ الله رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو هریره رضی الله عنه دا زمونږ د سر تاجونه دي هغوی پرې ښه پوهېده خو هغوی د دې نه هېڅکله دا مقصد نه دی اخیستی چې تاسو د امام پسې الحمدلله وایي په هیڅ حدیث کې نشته نه په یو حدیث کې د خلف الامام لفظ شته نه پکې دا رکعت شته که یو حدیث کې د خلف الامام لفظ ته ماته وښودو بس صحیح ده خلف الامام نه رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیستی ده کوم صحابي اخیستی او دریم دا چې ته وایي چې دا آیات کریمه دا د مانځه په باره کې نه دی راغلی بلکې دا د کفارو په باره کې راغلی دی نو تا ته شرم پکار دی چې کفارو ته الله پاک وایي چې قرآن ته چپ ودرېږه او تا ته وایي چې ته شروع وکړه د قرآن پسې لوستل کوه داسې آیات په قرآن کریم کې شته چې کافرو ته یې ویلي چې ته چپ ودرېږه او ته کفار دې ورته چپ ولاړي او تاسو د بیا امام پسې الحمدلله وایي تاسو ورته چپ ودرېږئ داسې آیات شته او دا تفسیر کوم صحابي کړی دی چې دا د کفارو په باره کې نازل شوی بس دریم دا چې دی وایي چې دا د انګریزي دورې پیداوار دی زه وایم چې غیر مقلدین دا د ماته یو دوه پاڼې رساله چې مؤلف اقراري غیر مقلدي یو دعوی دي دعوی نه چې اقرار کړي چې زه غیر مقلد یم د دې ټولو کتابو کې لیکلي دي غیر مقلد مؤلف غیر مقلد په تقلید باندې بابونه تړلي دي داسې یو کتاب دې ما ته وښایي چې هغه د 1383 کال نه 15 منټه مخکې لیکل شوی او مصنف اقراري غیر مقلد په اقرار په دعونه چې ته وایي چې بخاري شریف غیر مقلد دی پلان کې غیر مقلد دی اقراري غیر مقلد د 1383 کال نه مخکې دوه باندې رساله ما ته ثابته کړه یو مدرسه ثابته کړه د غیر مقلدینو چې د انګریزي دورې نه 15 منټه مخکې 15 منټه مخکې یو شیخ الحدیث ثابت کړه چې د انګریزي دورې نه مخکې تیر شوی او غیر مقلد اقراري غیر مقلد اقراري دعوی بنه کې اقراري غیر مقلد دا تاسو چې څومره کتابونه لیکلي دي لکه دي ګڼ لیکل شوي دي که سیفن لیکل شوي دي که تاسو لیکلي دي تاسو په جامعه سره کې چې څومره کتابونه دي دا ټول اقراري غیر مقلدین دي اقراري غیر مقلد ما ته د انګریزي دورې نه 15 منټه مخکې ثابت کړه زه دا په یقین سره وایم چې 15 منټه د انګریزانو نه مخکې یو غیر مقلد نه د غیر مقلدینو یو رساله وه نه د غیر مقلدینو یو مدرسه وه نه د غیر مقلدینو یو شیخ الحدیث و په خدای شي وښیه زموږ د هر کتاب تاریخ 800 900 زر 1200 1300 کلم تاریخ لري سیر الکبیر سیر الصغیر جامع الصغیر جامع الکبیر مبسوط زیادات دا د امام محمد صاحب کتابونه دي او دا د امام صاحب شاګرد دی امام صاحب په 8مه هجري کې تیر شوی په خیر القرون کې دا کتاب لیکل شوی دی تاسو یې ماته وښایئ په شر القرون کې صرف 1383 نه 15 منټه مخکې کتاب یې ماته وښایئ چې کوم کتاب دی چې د انګریزي دورې پیداوار دی دریم دا چې ته وایي چې په جرابو باندې مسح رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده زه وایم چې معاذ الله لعنت الله علی الکاذبین په جرابو سره د نرۍ تکیه نشته چې په نریو جرابو دې مسح کړي ترمذی کې چې دا کوم حدیث دی هغه کې ورسره صراحتاً دوسته لیکلي اذا كان سخینین په ترمذی کې صراحتاً دا د جرابو حدیث چې راغلی اذا كان سخینین لفظ ورسره یو خبر د شروع نه مخکې د سخت الفاظ ورته نظم چې د تحرز کې دا کوي اساسي نقطه دا ده دلته ګور اساسو د جانبین دلته ګور د خپل دلایل او دعوی او نقطې دي جم کده چې تاسو یو بل دلیل غواړي او د سند ثبوت غواړي د مکتبه کې دا د دې مکتبه ته واړو چې کوم خبره تاسو کوي کتاب باندې دا ترتیب مکتبه ته واړو کتابونه به دوه طرفونه بل دلیل شو حدیث خي دلیل به یو خي دا سند دی دا دلیل دی دعوه خي دا به خي دا مسله جواب درکړم درته اسما په ځنه کې ټیم دی خبره چې څوک ناکام سړی هغه کمزوري کې بدل ورته وي پاس قرات استعمالي دا ټیم نصیر سے مکتبه ته واړو کتابخانه ته ډېر کسان باندې خیر دی چې حدیث راغلی دا سند خو یو خي کنه دا حدیث دی سند دی څه نه باندې کتاب کوم دی صبر د اخر په ځمن خبره بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد ما د فاتحه ویلو دلیل پیش کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل جهاد او موږ کې فاتحه خامخا یو
بل حدیث می پیش کې چې هغه کیندار ته وفضل چې اني اكون احياء وراء الامام امام د شاته وراء الخلق معنا راسي ونی څه کوو یا کنه دا مې ته ثابت کړل چې په دې اړه نفسي کا دا مې ته ثابت کړل چې چوپې مې سره ویل مې دوه مناقض دي چې تاسو ته وایي ارايت سکوتك بين القراءه والتكبير ما تقول فيها يا رسول الله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي دا ټول شی مې ثابت کړل دا مې ته وکړل دا زه اوسم ورته وایم چې دې په بل کال پورې په صحیح سبب باندې عبد الله مسعود دا تفسیر ثابت کی دې خبره خلاص بل مولانا صاحب تاسو پر یو حدیث کې شته خپل تعامل آیات ما ورته ویل چې آیات کې څه شروع شو د یو تفسیر او د ما بل تفسیر او او چې بل احتمال راسي دوه آیاتونه چې د غزن الانوار کې وایي دوه آیاتونه چې په پرماتنه سره نو دا دوه سره زړه لا په دې باندې استدلال نشي کېدلی اوس دې آیاتونه باندې رجوع وکړو چې شته رجوع وکړو حدیث ته حدیث او داسې راغلی چې فاتحه واجب د الانوار کې وایي فاتحه واجب ده او بل ته دا وایي چې تقلید د مولایانو او د موږ بار غیر مقلد ویل کېږي تاسو فکر ده بار وای غیر مقلد ده زه د خرم تقلید کوم زه د قویم تقلید کوم ته څنګه ما غیر مقلد زه غیر مقلد ده د هر حیوان تقلید کوم زه او امام صاحب ته د ګلونو هار په غاړه کې شو ما بار وای رضی الله عنه رحم الله د یو دا شی وای هغه ته د ګلونو هار نه راځي په غاړه کې شو او تقلید کته په دې معنی باندې خپل چې د امام خبره منل دلیل نه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه ورضی الله عنه هغه وای چې حرام على من لم يعرف دليل ان يبتي بكلامه ټول مختار کې لیکلي دي حرام على من لم يعرف دليل ان يبتي بكلامه وغټ حرامي دی هغه سړی چې زما دلیل ورته نه معلومه او د ما په خبرو باندې څه کوي فتواګانې ورکوي مو خدا وایي چې د امام صاحب لګونه حدیثونه زده زرګونه حدیثونه زده ته نرسه د امام صاحب یو روایت ماته پیش کړي چې امام صاحب خبره کړي نرسه یو دا نه وایي چې نرسه دا ما چې لري دی بیا ورته د دې نرسه د امام صاحب د ثابت دي چې عمل پاتې هغه امام وایي د الناس لا ثابت کې رسول الله وایي فاتحه په امام وایي د الناس لا ثابت کې صراحت القرآن کې راغلي چې فاتحه په امام مو وایي تدریج خبره د اسماء تدریج تلفونه د تدریج او تلفونه د یو کار بلم کې بل کار پورې د څو کې لیکل دي تر خپل کتاب دی او زو سره مکتبه د خپل کتاب کې راوړي چې د امام صاحب ته دا وخوده چې امام صاحب وایي چې فاتحه خلف الامام مو وایي نو زه ته ټیک دی هغه د په دې ځواني چې قرآن او حدیث اتباع ته فتنه وایي قرآن او حدیث منل ته فتنه وایي نو هغه فتنه مسله توبه د خپل نو باسو قرآن او حدیث ګټ ټینګوم بیا مو څه نه خلک وته د خپل خبر نه چې تاسو لګیږي په څه خبرې دي او نو څه مسله دا وکړي چې قول سفیان لمن صلى وحده ابو داود کې راغلی دی دا قول د سفیان دی انت قول د ابو هريره باندې پیش کړي چې اني اكون احياء وراء الامام ذکر کله وراء الامام ما بیا څه وکړم بقره بیا په نفسي کې یا پارسي ته په خپل نفس کې وای پټ پټ وای ځان سره نو واست دا وای چې صحابي باندې خبرې دي چې سفیان بن عیینه یا سفیان ثوری سفیان چې سفیان بن وکیع کذاب کې نشته دی یو سفیان بن وکیع کذاب دی دا داوود بن استاد کله چې اتروجن سفیان ته یادي اڅو چې دی سفیان څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر وکړه صحابي تشریح وکړه هغه متبصر سترګو ځکه چې امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه دا شویل کومته چې صحابي خبر راغله د چا خبر ته رجوع نه کیږي د یو صحابي نه ثابت دي چې هغه ویلي چې فاتحه مو وایي فاتحه لکه ما چې ثابت دي چې فاتحه وایي شرط دی امام د صحابي نه ثابت ده د دې یو دا ثابت دي او دا بیا راغله ما د شو ولا د شو ما د شو ولا د شو نشه نتیجه مولانا صاحب کا دلیل د سید ابو حنیفه صاحب نے رحمت الله علیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د الله عز وجل نو پیښه کړي نه یې زموږ چې ضرورت مو وه چې کله کنځلي کوي کله یو څه کوي کله بل څه کوي د کنځلو